د ولسمشر غني خبري د ننګرهار په غونډه کې سلام وخت په خیر ستړي مسئ له مطلب د لیدونو مخې چینل ضرور سبسکرایب کړئ. لومړی وطن په فکر جوړیږي نه په پیشن. زه د پیشن نه بلکې د کار سړی یم. کورتۍ او واسکټونه مې نه بدلیږي. دوهم مشرقي زما په شمول د ټولو مخورو کور دی. دریم تاسو ته زما تېرې کړي هڅې هیڅ دي په دې دوره کې به څو چنده سي. څلورم له تاسو څخه مننه کوم چې حوصله مو راته وکړه. دا دی اوس تورخم 24 ساعته خلاص دی. پنځم له ټاکنو وروسته به په 02 کې د پام وړ بدلون راسي. شپږم په څلورو ځوانانو مې زړه تکیه دی. ننګرهار ته د کمپاین لپاره نه بلکې د فاتحې لپاره راغلی یم. اووم مشرقیانو تاسو هېواد ته ژمن خلک یاست. بیلګه یې دا ده چې تر جلال آباد مو په هرات ښار کې ډېره پانګونه کړې ده. اتم تاسو په 80 کلنۍ کې پر ما باور کړی. زه له تاسو څخه مننه کوم. نهم تاسو ماته د ارک او جمهوریت کلي په لاس راکړه. لسم په تاسو کې هر یو زه یم. دا وړتیا به وروسته ووینئ. یولسم امرالله صالح زموږ په غونډه کې د منظور تمثیل کوي. له دې څخه له ورایه ښکاري چې موږ لوی افغانستان ته ژمن یو. دولسم چا چې د موقت حکومت خوبونه لیدل راویښتي سي او په کونړ سیند کې دي ځان لاهو کړي. دیارلسم دوی وویل پروژه به نسي عملي، برق به را نسي. دواړه وسوله. څوارلسم د پاکستان د سوکالۍ کلي د افغانانو په لاس کې ده. پنځلسم زموږ ګاونډي اول له ما سره زور واهه، ما هم ور وښوده. شپاړسم د هېواد له ټولو علماو مننه کوم چې د تاریخي اوربند په راویستلو کې رغنده رول ولوباوه. ولسم تاسو وایئ چې د دې ملنګ ولسمشر واسکټ مو په دې 15 کلنه دوره کې بدل سو. زه فیشن نه فکر ته کار کوم. ننګرهاریانو نن وښوده چې نه یې غږ چوپ پاته کېدلی سي او نه څوک پرې کومه دسیسه تعمیل کولی سي. ننګرهاریان اوس د فکر په ډګر کې د ننګ خلک دي. د دښمن له دومره هڅو سره بیا هم دښمن ونه توانېده چې په ننګرهاریانو کوم دروغ ومني. زه ډېر خوشحاله سوم چې په هېواد کې دومره ویښ خلک لرو. اوسنۍ مطالب مو همدومره وو. لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د دغسې ښکلو او تازه مطالب لپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. خو تر بل مطلبه یې خبره تاسې ټول د ښه وخت خدای په امان.